أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا او نور کسان دی اعترفوا چې اقرار کړی دی بذنوبهما په ګناهونو خپلو خلطوا عملا صالحا یو ځای کړی دی عمل نیک واخر سیئا او نور عمل بد او نور بد عمل عسى الله ان يتوب عليهم نزدیدا چې الله با مهرباني وکړي پدوی ان الله غفور رحيم یقینا الله بخنه کوونکې رحم کوونکې دی وآخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسان دي چې اقرار کړي دي په خپلو ګناهونو باندې مفسرین ویا نازل شوه دی دا آیت طائفة من المتخلفين من غزوة تبوک دا آیت په بارا د هغه خلکو کې نازل شوه دی چې د غزا د تبوک نه ورستو پاتې شوی او ابن عباس رضی الله عنه ویا دا لس کسانو او بعض علماء ویا چې دا شپږ کسانو سعید ابن جبیر ویا دا اته کسانو او بعض علماء وی پنځو بعض وی دریو کله چې نبی له صلوات و سلام د تبوک نه واپس نو قال ذلك المتخلفون نو دغه کسان چې د غزا د تبوک نه ورستو پاتې شوی دوی ویلا والله لنوثقن انفسنا بسواریا وی قسم فالله باندې چې موږ با خپل ځانو ناستنو پورې تړو تر دې پورې چې نبی له سلام موږ کولاو کې نو دوی راولګېدل خپل ځانونه د جمعه توستنو پورې وتړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل شو جمعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولی تاسو ځانونه تړلې دي نو دوی ویلا منګو د جهاد نه ورستو پاتې شوی و نو زکم دا کار وکړه او دوی دا ویل منګ دا لوس کله دي چې منګ باندې کولاوي مگر تاسو بم کولاوي اے د الله پیغمبره نبی علیہ السلام فرمایل زن کولاوام هغه څوک چې ورستو د جهاد نه پاتې شوی نو دا آیت مبارک نازل شو او امام مجاهد ویا دا آیت نازل شوه دی په بارا د ابو لبابا انصاری بارکه تاسو ته مخکې ما په دې باندې تفصیل او وضاحت کړو چې بنو قریظه کله محاصره کړل نو دوی ته پوسو کو نبی له صلوات و سلام من سره سکیا نو ابو لبابا داسې چلو یعنی کرا علیما او مخکې مونږ په دې باندې تفصیل کړي چې دی وی لازمه یو قدم په بل باندې نوې خوذل ما ول چې دا خو خیانت وکړو
او پخیمان شو او راغ خپل ځانستنه پورې وتاړه ویل هغه پورې با ززان نکولاوم تر دې پورې چې نبی له سلام می کولاو کی نو الله دا آیت راولېګو او بیا علماء ویا امام قرطبی دا ابو عثمان رحمه الله نه نقل کړی دی هغه وی ما فی القرآن آیت نرجع عندي لهذه الامه من هذه الايه په قران کریم کې زما پنيزه د دې امت د پاره د دې آیت نه ډیر امید والا بل آیت هغه نشته ده دا ډیر د امید والا آیت ده زکات د مؤمنانو حال دا وی چې ګناه ته کېږي او بیا د خپل ګناه اقرارم کوي او الله په مهرباني هم کوي احنف بن قیس رضی الله عنه بارک راضی هغه ویا ما په قران کریم کې خپل ځان کتلو چې زه په کومه یو ډاله کې یم من خلق خپل په قران کې ګورو ها او دوی ما ځان او قران کریم کې کتلو چې زه کومه ډاله کې یم چې د کافرانو صفات او هغه مې وکتل نو ما ویل زپ د دې کافرانو کې نه او چې د ایمان والو او چتو صفات او هغه مې ولیدل نو هغه مرا کې پورا موجود نه و وی تر دې پورې چې ما قران کریم کتلو تر دې پورې چې زه د آیت مبارکه ترا ورسېدل و ترا ورسېدم چې واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وجدت نفسي في هذه الايه ما خپل ځانو په دې آیت کې وموند چې دا زیما چې سمینه کا اعمال دي او سمې ګناهونه دي امام بخاری او امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړي نبی له صلوات و سلام ما تا خوب کې سکسانو خودلې شو چې نیم دا غوي خایسته او نیم هغه بدرنګ و محدثین وې د دې څه مطلب ده وې د دې مطلب دا ده چې سې نیک اعمال او صد دې خلقو گناهونه و عسى الله ان يتوب عليهما زرد چې الله با توبه قبول کړي د دوی ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان ده خذوا من اموالهم صدقه واخلا د مالونو د دوی نه صدقه تو طهرهما چې پاکوي ته دوی لرا د ګناهونو نه وتزکیهما صفا کوي زلونا د دې په سبب د دې مالونو وصلی علیهما دعا کو دویتا ان صلاتک سکن لهم یقینا دغه دعا آرام دې د زلونو د دوی والله سميع عليم او الله تعالی اوریدون کې او فهذه مناسبت د دې آیتو د مخ کې سره مناسبت داره چې کوم کسانو چې توبه وستلې ده لکه ابو لبابا بن المنذر نو هغه راولګي د خپل مال هغه صدقه کړو خپل کورو هغه صدقه کړو کعب بن مالک خپل مال هغه پیش کړو
نو په دې آیت کې دا غي باره کې نبی له سلام تا حکم هغه کوي او شان نزول د دې آیت مبارکه هغه داسې ده او امام بهقی روایت ذکر کړي چې کوم وو صحابه کرام چې د مسجد نبوي استنو پورې ځانونه تړلې وو کله چې داغي توبه قبول شو نو هغه خپل مال را واغستو او د نبی له صلوات و سلام خوا تر الله او ویل یا رسول الله د دې مال په وجبانی مونږه ورستو پاتې شوی و دا د الله په لار کې صدقه ده او موږ د پاره بخنه وغواړه نبی له سلام نه ماته حکم نه دی شوی بیا چې کله د آیت نازل شو نبی له صلوات و سلام بیا د دوی نه دا صدقه واغستله صدقه ته قبول کړه او بیا خذوا من اموالهم واخلا د مالونو د دوی نه صدقه عامه ده که بیا پرزی زکات وی او کنا نفلی صدقه وی او دیتا صدقه زکوی صدقه تا صدقه زکوی چې مؤمنی الله تا د نږدې والد پاره لګیا او بل ورځ شیرین ماما د الله وبخي داغه جنازه کې ما ویله چې دا خو خلک د دې لپاره لګیا چې دا خلک بسوي نو دا صدقه نه ده صدقه هغه ده چې دا الله درزا د پاره لګي د دې لپاره لګیا چې زه الله ته په دی باندې نږدې شم او چې ته دا وې چې دا خلق بسوي نو دا خو صدقه نه ده دا خو خیرات نه ده دا خو ټول علماء دا لیکلي دي دا خو زمونږ خپل خبرې خو نه دي تو طاهرهم وتزكيهم بها چې پاکي دوی لرا ظاهران تو طاهرهم یعنی ته پاکوي دوی لرا دا اثر د ګنانا وتزكيهم بها او تو ایمان دې روي د دوی په صدقې سره که صدقې سره ډېر کارونه هغه کیږي بیا تطهیر ستویا او تزکیه هغه ستویا نو تطهیر پاکولو د گناهونو نه مراد دی او تزکیه په زیادتو د ایمان سره ده او دوی مطلب دا دی چې تطهیر د ګناه نه پاکولا او تزکیه د محبت او د مال نه پاکواله ده وصلی علیهم او دعا کو دویتا صلات په معنا د دعا باندې یعنی دویتا دعا کوا ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا استا اطمینان دے دوی لرا صلاتک سکن لهم سکن ولکیږي هغه شتا چې نفس هغه ته سکون او اطمینان حاصل یا لکه ګور اهل کور مال ایسکونون الیها یعنی ستا دعا د دوی د پاره دارا مزریعه ده ګور یو عام عالم یو دیندار انسان د بل یو مسلمان د پاره دعاو کی هغه په مطمئن کیږي چې د الله پیغمبر یو انسان ته دعاو کی هغه باندې وسمره اطمینان وي ان صلاتک سکن لهم ابن عباس معنی کوي ان صلاتک
رحمت لهم ستا دعا د دوی دپاره رحمت دی. او تاسو ته ما ابل ورځ حدیث ویلی امام بخاری امام مسلم حدیث ذکر کړي عبدالله ابن ابي اوفا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صدقه راوړه. نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم صل علی آل فلان، اے الله په پلان کې او دا غو په اهل عیال باندې الله رحمتونه راولېږي. او بیا ما دا ویلو چې کال تیر شي او کال راشي او انسان خپل امام سره امداد او تعاون ونکړي، داغه د ضرورت خیال ونه ساتي، نو داغه بسزله ورته دعا وکړي. د پکار دا د خپل علماو سره امداد او تعاون هغه کول پکار دي. د دې لپاره چې هغه علما بیا په غلطه طریقه باندې د خلکو نه مالونه نه علي. دا نه وایي چې یاره یو سړي مور مړه ده او دا یاره چې دې ټیم کې ته ونه خورم نو کم ټیم کې به ته خورم، نه په صحیح طریقه باندې علماو باندې مال لګوي، نو بیا به دغه علما د مولیانو دا به په باطله طریقه باندې ستاسو مالونه هغه به نه وهي. خو مصیبت دار خلک په صحیح طریقه باندې مال نه لګوي، نو دی وراشه وسې په دې ګرمه کې وه، نو په ګرمه کې ووایه نو د ملا کارو شي او د چې کوم مقصد د پاره کړی نو هغه کار ونه شي، ځکه ثواب هغه خو ورته میلاو نه شي که نه. والله سمیع علیم، الله اوریدونکی پوهېدونکی دی. علم یعلمو آیا دوی نه پوهېږي ان الله هو یقبل التوبه عن عبادی، یقینا الله خاص کر قبلوي توبه لرا د خپلو بندگانو نه، وياخذ الصدقات قبلوي صدقات، وان الله هو التواب الرحيم، او یقینا الله خاص کر توبه قبلون کې او مهربان دی. علم یعلم ایدوی نه پوهیږي، علم یعلم آیا دوی نه پوهیږي ان الله هو يقبل التوبه عن عبادي، الله قبل یا توبه د خپل بندگانو نه، الله د بندگانو نه توبه قبل یا وياخذ الصدقات او قبل وی صدقات لرا. مخکی نسبت د اخذ اغستو نبی علیہ السلام ته وکړه او دلته ځان ته وکړو، نو پدې کې د دې طاعت د دې د کون کې ډېر لې شرافت اشاره ده. حدیث کې راځي کله چې یو انسان صدقه وکي نو هغه الله راوالی خپل لاس کې الا خذ الرحمن بيمينه، الله په خپل خیلاس او غرالی. او د دې انسان د پاره دا صدقه اولی تر دې پورې چې د غره په مقدار باندې غټه کی، دا صدقه والله. وان الله هو التواب الرحیم، او یقینا الله خاص کر توبه قبل انکه او مهربان دی. یعنی د توبې د قبل دونا نا امید کېږم وقل اعملوا وعمل کوي فسير الله عملكم، پس خامخاوینی الله عمل ستاسو رسول داغا والمؤمنون مؤمنان وستردون زرد چې واپس بکلی شي الى عالم الغیب، هغه ذات ته چې پوهه دی په هر پټو و شهادت او ښکارا، فینبئکم نو خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون، هغه عمل نو چې تاسو یې کوئ. وقل اعملوا پدې کې دمکی ده منافقانو ته. وقل اعملوا دا د الله د طرف نه یو قسم له دمکی ده او دا یو يرون کې طرز ده چې اے خلکو ستاسو هیڅ عمل دا د الله نه پټون نه ده،
تاسو ټول عملونه هغه الله رب العزت تخکار دي او الله رب العزت تاسو عملونه هغه ویني. وقل اعملوا او ورته وایا عمل وکړئ. دا آیت په حق د مؤمنانو کې ده او دا 94 نمبر آیت مبارکه وګورئ د دې سورته 94 آیت یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. نګورو د آیت په بارا د حق د مؤمنانو کې او 94 آیت دا په بارا د حق د منافقانو کې نو تکرار اغه نشته ده. ورسوله نو تفسیر سراج المنیر ویا رؤیت النبی صلی الله علیه وسلم لیدل د نبی علیہ السلام دا په وحی باندې او التا هغه 94 آیت کې ما دا ویلو چې د دې تعلق د ژوند نبی علیہ السلام سره ده او دا مطلب نه دی چې نبی علیہ السلام عالم الغیب ده او بیا په دې باندې ما آیاتونه هغه راړولیو د سورته انعام او د سورته اعراف او د سورته نمل ډیر آیاتونه موږ راړولیو. نو تفسیر سراج المنیر کې وایي چې ورسوله قال السراج رؤیت النبی بالوحی لیدل د نبی علیہ السلام دا په وحی باندې ورؤیت المؤمنین. نو ګور دلته کې رؤیت د مؤمنانو ذکر کړي. نو رؤیت د مؤمنانو بظهار عباد المنافقین خکار کولو د بعض منافقانو لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته ویلو دا پلان کې منافق دی دا پلان کې منافق دی دا پلان کې منافق دی دا ورته خودلیو. او بل دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جمعه پر ورځ ویلو خطبه کې ویل پلان کې اته منافق شابه وزه پلان کې اته منافقې ته منافقې. نو مؤمنانو هغه ولیدل هغه ښکارا کېدل د مؤمنانو. وستردون الى عالم الغیب زرد چې واپس بکلی شي هغه ذات چې پوهیدونکی دی په پټه وشهادت دی په ښکاره دی فینبئکم خبر به کې تاسو بما کنتم تعملون چې تاسو عمل کوئ. واخرون اعترفوا بذنوبهم نور کسان دي چې اقرار کړي دي په خپل ګناهونو باندې خلطوا عملا صالحا ګډ وډ کړي دي دوی عمل نیک د بد عمل سره او اخر سیئه د بد عمل سره. عسى الله زر دي چې الله ايتوب عليهم چې الله با توبه قبول کړي د دوی. ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی. خذ من اموالهم واخلا د مالونو د دینا صدقه صدقه تو طاهرهم چې پاکي دوی لرا ظاهرا او تو زکی ما پاکي دوی لرا باطنا. وصلی علیهم او دعا کو دیتا ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا استا اطمینان دی دوی لرا. والله سمیع علیم الله اوریدون کې پوهیدون کې دی. علم یعلم ایدین پوهیږي ان الله ويقبل التوبه یقینا الله خاص کر قبلوی توبه لرا ان عبادی د خپل بندگان وياخذ صدقات او قبلوی صدقات وان الله والتواب الرحیم یقینا الله خاص کر توبه قبل انکه مهربان دی. وقل اعملوا ورتوا عملو کوي فسير الله عملكم زرد چې الله ویني عمل تاسو رسول داغه والمؤمنون او مؤمنان وستردون زرد چې واپس بغلی شي علی عالم الغیب هغه ذات چې پوهیدون کړي په پټاو شعر دې بخار دې فینبئکم خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون
هغه سوچ تاسو عمل کوي. اللهم قونا فرضاك واجرنا من